Hello, my dear student. Welcome back to our channel. Today we are going to talk about pronouns. په نننۍ ویډیو کې موږ د ګرامر په یوې ډېرې مهمې برخې باندې کار کوو چې هغه pronouns دي. اول subject pronouns used as the subject of a sentence په حیث د فاعل د یوې جملې موږ کاروو یا subject. Subject pronouns are 7 ودانې دي I, we, you, they, he, she, it. I, زه، we, موږ یعنی جمع موږ، they هغوی، you ته یا تاسې، که یو کس یادوي ته او که ډیر یادوي تاسې. he هغه سړی، he چې دی د مذکر دپاره کاریږي، he هغه سړی. she هغه ښځه، she د مؤنث لپاره یا ښځینو لپاره، she هغه ښځه هغه جینۍ چې ښځینه وي هغې ته به موږ she کاروو. it دا it د بیجانه شي لپاره کاریږي یا موږ ځینې وخت کولی شو د یو تصویر لپاره هم وکاروو چې په تصویر کې یو سړی یا ښځه وي هر د هغې لپاره هم موږ کارولی شو. لکه په داسې ته وایم چې ځینې وخت کې ته خلکو ته وایي چې it's him دا هغه دی او هغه راته وایي چې it's not him دا هغه نه دی، نو ځینې وخت کې موږ د دې لپاره هم کارولی شو. اوس به په دې هر یو باندې موږ یوه جمله کاروو. نو مخکې له دې چې جملې شروع کړو یوه مهمه قاعده ده د he she it لپاره چې هغه تاسو باید زده کړئ. موږ په پریزنټ ټینس کې د he she it لپاره د فعل سره s یا ies اضافه کوو. موږ اس څه وخت کې اضافه کوو د فعل سره؟ کله چې مقصد په پریزنټ ټینس کې ګوره موږ جمله وایو لکه he works هغه کار کوي، دا پریزنټ ټینس دی. په دې کې موږ د فعل سره ses او ies اضافه کوو، خو دا په کم وخت کې؟ هر هغه وخت چې فعل په داسې شیانو ختم شوی وي چې په اخیره کې o ch یا x دا شیان نه وي راغلي نو موږ خالي s اضافه کوو. لکه work په اخیره کې ګوره کې دی، دې سره خالي s اضافه کېږي works. اوس داسې فعلونه دي چې هغه شاید په اخیره کې ای خپله، نو بیا هغې سره موږ خالي s اضافه کوو. یا ځینې داسې فعلونه دي لکه study چې په اخیره کې وای دی، نو هر کله چې یو فعل په وای باندې ختم شي او د هغې نه مخکې یو کنسوننټ وي لکه په study کې چې د وای نه مخکې ډي دی، نو دا وای موږ په آی باندې بدلوو او اس اضافه کولو دې سره studies راځي. لکه he studies English هغه انګلیش مطالعه کوي یا study کوي. نو مطلب دا ډیره مهمه قاعده ده چې تاسو باید زده کړئ. اوس موږ جملې شروع کوو. اول په آی باندې شروع کوو. I am a student زه یو سټوډنټ یم. We are happy موږ خوشحاله یو. دلته ګورئ I او we په حیث د سبجیکټ د جملې کاریږي، صحیح ده؟ دا سبجیکټ پروناون دی یعنی دا د جملې په اول کې راځي. You are my friend ته زما ملګری. They are playing cricket هغوی کرکټ کوي. He is my brother هغه زما ورور دی. She is a teacher هغه یوه ټیچره ده. It is a cat دا یو پیشو دی. It is a cat دا یو پیشو دی. په دویم نمبر کې موږ object pronoun لرو. object pronoun use as the object of a verb in a sentence په حیث د object چې موږ په یو جمله کې کاروو. یو خبره په یاد لرئ چې object چې دی هر وخت د verb نه وروسته راځي. object څه کار کوي په جمله کې؟ object چې دی verb ترلاسه کوي، یعنی object is the receiver of a verb. لکه موږ وایو که نه یوه جمله she calls me هغه ما ته رینګ کوي، نو calls ګوره رینګ کولو ته وایي she calls هغه رینګ کوي، خو رینګ چا ته کوي؟ دلته اوس object نشته. کله چې موږ می واچوو she calls me هغه ما ته رینګ کوي، نو دلته اوس object پیدا شو او object چې وکړه verb یې ونیو، یعنی the receiver of a verb. object په جمله کې دا رول لري. اوس object موږ سره هم ودانې دي me us you them him her it. دا به her نه وایي ښه her
it. اوس موږ د دې هر یو لپاره ځان ته جمله وایو. She loves me. هغه له ما سره مینه کوي. She loves me. هغه له ما سره مینه کوي. He invited us. هغه موږ invite کړو، دعوت یې کړو. Invite مطلب دعوت کول، یو چا ته بلنه ورکول. I saw you. ما ته ولیدې. ګوره سا چې دی second form of see، دا د see دویم شکل دی. سا دا په past tense کې کاریږي، یعنی ته ما ولیدې، دا past tense دی. I saw you. ته ما ولیدې. I know them. زه هغوی پیژنم. I meet him. ما له هغه سره ملاقات وکړ. I meet him. ما له هغه سره ملاقات وکړ. I called her. ما هغې ته زنګ ووهو، رنګ مې ووهو. Did you see it? آیا تا دا ولیدو؟ Did you see it? آیا تا دا ولیدو؟ نو دا له موږ سره وو object pronoun. په دریم نمبر کې موږ لرو possessive adjectives. possessive adjectives نو دا موږ سره هم ودانې دي، خو دا په کوم وخت کې موږ استعمالوو؟ د استعمال ډیر مهم دی. use before a noun to show ownership. مخکې له اسم نه کاریږي چې ملکیت وښایي. دا ودانې دي my، our، your، their، his، her، its. دا په شرط د دې په جمله کې کاریږي چې دا به د اسم نه مخکې راځي. لکه یو اگزامپل زه تاسو درکم، this is my book. دا زما کتاب دی. ګوره بوک نه مخکې مای راغلی. نو possessive adjectives چې دی دا د اسم نه مخکې راځي. دا هیڅ کله د اسم نه وروسته نشي راتلی، د اسم نه به دا مخکې راځي. لکه this is my book. دا زما کتاب دی. ګوره بوک خپله ناون دی که نه، او د هغې نه مخکې چې راغلی possessive adjectives راغلی. نو دا هم موږ سره ودانې دي. اوس به د دې هر یو دپاره موږ جملې وایو. this is my book. دا زما کتاب دی. my مطلب زما. that is our house. هغه زموږ کور دی. our مطلب زموږ. where is your pen. قلم دی چیرته دی؟ pen قلم. this is his bag. دا د هغه بکسه ده یا بیگ دی. that is her car. دا د هغې موټر دی. her مطلب د هغې، یعنی د هغې جنۍ، د هغې ښځې. the dog wagged its tail. سپي خپله لکۍ وښوروله. دا موږ سره وو possessive adjective. possessive pronoun ملکی ضمیرونه، یعنی ملکیت ښایي. use alone to show ownership. یوازې استعمالیږي او ملکیت ښایي. not before a noun. د اسم نه مخکې دا نه راځي. یعنی possessive adjective چې و د اسم نه مخکې راتله او دا د اسم نه وروسته راځي. دا هم ودانې دي. mine، ours، yours، theirs، his، hers، its. لکه this book is mine. دا کتاب زما دی. ګوره mine په اخره کې راغی، یعنی دا د ناون نه مخکې نه راځي، دا په د جملې په اخره کې راځي. mine زما، ours زمونږه، yours تا، theirs د هغوی، his د هغې، hers د هغې. his د سړي یعنی سړي دپاره کاریږي. hers د هغه ښځې. its د دې یعنی د بیجانه شي لپاره یې موږ کاروو. اوس هم موږ له دې لپاره ودانې مثالونه وایو. this book is mine. دا کتاب زما دی. that house is ours. هغه کور زموږ دی. the spoon is yours. دا موبایل ستاسو دی. the pen is his. دا قلم د هغه دی. this car is hers. دا موټر د هغې دی. these toys are theirs. دا د لوبو سامان د هغوی دی. theirs د هغوی. toys د لوبو سامان ته وایي. the idea was its. دا نظریه د ده وه. idea نظریه. نو possessive pronouns چې دي دا د جملې په اخره کې راځي او ملکیت ښایي. دا هم ودانې دي. په اخر نمبر کې موږ لرو reflexive pronouns، انعکاسي ضمیرونه، یعنی دا هغه ضمیرونه دي چې په دې کې خپله انجام subject او په اخره کې مفعول دواړه یو وي. لکه use when the subject and the object are the same person. چې هغه وخت استعمالیږي چې کله سبجیکټ او ابجیکټ یو نفر وي. لکه زه وایم I hurt myself. ما خپل ځان خوږ کو. یعنی دلته myself زما ځان. دا هم ودانې دي. myself زما ځان، ourself زموږ خپله، themself هغوی خپله، yourself ته خپله. اوس دلته ګوره yourself دا د یو کس لپاره استعمالیږي. بیا yourselves د
د ډیرو نفرو لپاره استعمالیږي، یعنی تاسو خپل. himself هغه خپل، herself هغه خپل، itself د خپل. اوس لکه مثال example he did it himself دا هغه په خپل وکړه. یعنی reflexive pronouns هغه ضمیرونه دي چې subject او object خپل یو کس وي. لنډه اوس موږ د دې لپاره مثالونه لرو. I hurt myself ما خپل ځان زخمی کړ. We enjoyed ourselves موږ خپل ځان ته خوشحالي ورکړه. You should behave yourself تاسو باید خپل ځانونه ساتلی وي. He introduced himself هغه خپل ځان معرفي کو. She looked at herself in the mirror هغه خپل ځان په آینه کې ولیدو یا خپل ځان ته په شیشه کې وکتل. The cat cleaned itself پیشو خپل ځان پاک کړ. They helped themselves هغوی له خپلو ځانونو سره مرسته وکړه. یعنی reflexive pronouns هغه ضمیرونه دي چې subject او object یو کس وي پکې. نو امید لرم چې ډیر څه مو د ویډیو نه زده کړي وي او موږ په دې ویډیو کې چې سبجیکټ پروناون وایل، ابجیکټ پروناون، پوسیسیو adjectives، پوسیسیو پروناونز او ریفلیکسیو پروناونز چې هر یو یې 2 دانې وو.